نظم ویمه د محبوب جان چې ما سره خامخا څه پېښه کېږي زه خامخا پسې لانجه وړم ما سره خامخا څه پېښه کېږي زه خامخا پسې لانجه وړم زه په تودو سړو پستو لیکم هر څه چې لیکم رښتیا لیکم زما خبره که دروغ وخته نو په بازار کې مې د خپې ځوړن کې مننه زما خبره که دروغ وخته نو په بازار کې مې د خپې ځوړن کې او که دا رښتیا وه او رښتیا وخته نو بیا د خپل ګریوان کې سر ښکته کې زما په ژوند باندې به ترس نه کوې زما ملګرو ته به بد نه وایې لکه زما چې وي 2 ملګري دواړو پرایویټ سکول کې سبق ویلو درمان لاله زه سرکاري سکول ته به مور بوتلم خو دغه یو د تحصیلدار بچی و او دغه بل د تانیدار بچی و دغه یو د تحصیلدار بچی و دغه بل د تانیدار بچی و دوی به چې سکول نه را بخر شو کله ځان له دوکان کې به برګر واغستو زموږ سکولونه مخامخ ورسره دوی به چې سکول نه را بخر شو کله ځان له دوکان کې به برګر واغستو زه به د دواړو منځ کې وږی ناستم ما به اکثر دغسې سوچ کولو چې دغه کم د تحصیلدار بچی دی نو دا بچی خو د مالدار بچی دی دی خو د یو ځمکه د بل په نوم کې د یو نمبر په بل پسې وخیږي په موټو موټو رشوتونه اخلي دی چې برګر نه خوري څه به خوري ښه او د دې بل پلار خو تاڼه په تاڼه مننه او د دې بل پلار خو تاڼه په تاڼه د ملکانو په حجرو کې ناست وي د خان پیسې د تانیدار پیسې وي شاه صاحبو د خان پیسې د تانیدار پیسې وي که داسې نورې پیسې هم څوک ویشي دی پکې ځان له غټه برخه نیسي د سپیسل د 500 وي ولې چې دا خو تانیدار دی که نه دی چې برګر نه خوري څه به خوري ښه زه برګر نه غواړم زه که بې پلاره یم نو یم دی که نه محبوب د لوږې مرم نه مرم دی که نه د ارمان اور کې ځان سیزم دی که نه که غریب یم نو بس یم دی که نه که غریب یم نو بس یم دی که نه مننه مهرباني